Bismillahirrahmanirrahim. My dear student, Assalamu alaikum. امید لرم دربا چې خبرې او په خپل سټډیز کې به مصروفه یې. زما رحیم زاده او ستاسو په خدمت کې یو پیره بیا حاضر یم د انګلیش ګرامر د یو نوي لیسن سره چې هغه موږ شروع کړی دی. کریکټ یوزیج اف ګرامر موږ شروع کړی دی. په دې کې به نن چې کوم زموږ ټاپک دی هغه زموږ سره دی کنډیشنل سنټنسز یا ورته موږ وایو کنډیشنلز. نو زو خپل سبق طرف ته نن به موږ په خپل لیکچر کې چې کوم شیان ډسکس کوو پای کې شامل دي واٹ از کنډیشنل سنټنسز اینڈ ټایپس اف کنډیشنل سنټنسز. دا به موږ ډسکس کوو. زموږ لمبه ټاپک ته واٹ از کنډیشنلز اور کنډیشنل سنټنسز. conditional څه ته وایي یا conditional sentences څه ته وایي. conditionals or conditional sentences. Conditionals or conditional sentences are structures used to express possible outcomes or situation based on certain conditions. Conditional یا conditional sentences دا د انګریزی کې د سنټنسز د جملو خاص ساخت دی، خاص سټرکچرز دي چې هغه موږ ته د خاصو شرایطو په پوره کېدو باندې د خاصو حالاتو هغه موږ ته څه ښیي، هغه آوټکم ښیي، هغه رزلټ موږ ته ښیي. مطلب دا دی چې دې ته موږ شرطیه جملې مو وایو. لکه مثلا زه دا وایم چې فرض کا زویم چې فرض کا رحیم محنت کړی وی نو دا به اگزام پاس کړو. نو دا مطلب دا دی چې د یو شرط ته پوره کېدو سره بل کار کېږي. یو شرط پوره شي نو د هغې سره بل کار کېږي. نو دا موږ ته داسې حالت ښیي. These sentences typically consist of two clauses, the if clause or conditional clause and the main clause, the result clause. دا سنټنسز زموږ سره په دو کلازز باندې مشتمل دي. یو ته موږ اف کلاز وایو، یو ته کنډیشنل کلاز هم ویلی شي، او بل ته موږ مین کلاز وایو، یو ته ریزلټ کلاز هم وایو. د اف کلاز انټروډیوسز د کنډیشن. اف کلاز باندې هغه شرط چې دی هغه متعارف کیږي. and the main class describe the result or consequence. او په دې مین کلاس کې بیا د هغې هغه ریزلټ او د هغې هغه نتیجه چې دی هغه موږ ته ایکسپریس کیږي. if the condition is met چې پس که کنډیشن پوره شي. some conditional sentences also start with when. بعض conditional sentences چې دی د if په ځای باندې د when نم سټارټ کیږي. اوس موږ راځو د کنډیشنل چې کوم سټرکچر دی، کنډیشنل سنټنس د چې کوم سټرکچر دی بیسک نو هغه دا دی دا په دوه حصو مشتمل دی. یو حصه دا تاسو کوم یعنې دا کوم ریډ کلر والا چې دا اف کلاس دی یا کنډیشنل کلاس دی، دی به عام طور مخکې راځي. او دویم نمبر مین کلاس یا ریزلټ کلاس دا به وروسته راځي. خو دا سټرکچر چینج کېدی شي. دا اف کلاس وروسته تللی شي او دا مین کلاس مخکې هم راتلی شي. خو لکه بنیادي رول به یو شانتي، خو دا مین کلاس او هغه چې دی اف کلاس د یو بل سره چینج کېدی هم شي، مخکې وړاندې کېدی هم شي. اوس راځو موږ ټایپس آف کنډیشنل. دې کنډیشنل د موږ سره قسمونه دي. یو زموږ سره دی زیرو کنډیشنل. فرسټ expresses true and real situation. دا زموږ سره هغه کنډیشنل سنټنس دی یا هغه کنډیشنل دی چې دا موږ ته یو بالکل صحیح او سچویشن، حقیقي سچویشن حالت موږ راکوي. یعنی فرض که چې یو کار کېږي د هغې سره به بل کار خامخا کېږي. لکه نو کم څیزونه چې جنرلی موږ ګورو هغه واقع کېږي چې یو کار پس که موږ وایو چې اوبه واوره ته ګرمه کې نو دې نه اوبه جوړېږي. دا حقیقي خبره ده، دا نه چینج کېږي. که اوبه موږ ګرمې کړو 100 سنټیګریډه پورې دا به بوایل کېږي. داسې ډېرې خبرې دي چې هغه خامخا کېږي. چې یو کار ته کې د هغې سره بل کار کېږي. دې ته وایي زیرو کنډیشنل. دې چې کوم سټرکچر دی دا به یاد ساتئ. اصل کې څیز دا دی چې دې چې کوم اف کلاس دی په هغې کې به سمپل پریزنټ استعمالیږي. او کوم چې ریزلټ دا کلاس دی سوري
په اف کلاس کې به سمپل پریزنټ استعمالي او په مین کلاس کې به سمپل پریزنټ په دواړو کې به سمپل پریزنټ استعمالي دا بیا ساتئ. examples دا غدا دي if you heat the water up to 100 celsius it boils. دا اوس اف کلاس دی په دې کې سوای کو څه پرس کته بو 100 سیلسیس پورې ګرمي کې نو it boils دا به مخامخا به دا به خور کیږي boils کیږي به. if it rains کچري باران شي everything get wet نو هر شی بلم دی خامخا دا زموږ سره ریل سچويشن منتخي. if I work too much کو زه ډیر کار وکم I get tired نو زه ستړی کېږم. نو دا ټولې خبرې په خپل ځای باندې ټرو دا موږ ته ټرو سچويشن ښیي په زیرو کنډیشنل کې. موږ سره زو پس کنډیشنل لا it is used to express possible future action something which may or may not happen. په دې کنډیشنل کې موږ ته چې د فیوچر یو حالت موږ ته ښودلی کېږي چې هغه حالت واقع کېدی شي او واقع کېدی هم نشي. پاسبیلیټي شته هم او نشته هم لکه دې کې به داسې حالت موږ ته شو کېږي. سټرکچر یې دا دی په اف کلاس کې به زموږ سره چې پرزنټ سمپل راځي او په مین کلاس کې به زموږ سره فیوچر سمپل راځي. ویل هم راتلی شي یاد ساتئ او کین مایټ وغیره هم راتلی شي او دې سره به همیشه فرست پام اف د ورب لګي. دا سټرکچر به تاسو خامخا تاسو ته یادي. راځو اگزامپل ته if it rains کچري بارانی I will stay at home نو زبا چې دی بیا کور به دن نه پاتې کېږم لکه کور نه به نه راوځم. نو دا اوس باران کېدی شي چانس د باران شتم پاسبیلیټي او نشتم دا زموږ سره شو پس کنډیشنل. if I wake up late کچري زه پرس کا ناوخته پاسېدم I will miss the bus زبا بس په زمانه miss شي. نو دې کې چانس شته چې یاره زه لیټ هم پاسېدی شم کېدی شي لیټ پاسم کېدی شي وختي پاسم دواړه پاسبیلیټي ده. نو if we are expecting visitors the flat will need a good clean کچري پس کا میلمانه راځي بیا به دا فلیټ دا کور به صفا کول غواړي. دا هم زموږ سره if you have finished with the computer کچري تا خپل کار په کمپیوټر کې ختم کړی I will put it away زه به بیا دا بندوم زه بیا بندوم. په دې کې لکه کېش ته ختم کړی یا ختم کړی نه دواړه پاسبیلیټي ده. if you do hard work you can pass the test کچري ته محنت وکې که نه کچري ته محنت وکې نو ته دغه ټیسټ او دغه اگزام پاس کولی شي. if Henry jogs regularly he might lose weight کو هنري روزانه واکینګ کوي او جاګینګ کوي نو د کېدی شي چې د خپل ویټ چې دی وزن کم کړي. if Akram is going to a job interview he should wear a tie کو اکرم پرس کا د یو جاب انټرویو دپاره ځي نو دله پکار دی چې د ټای واچوي. دې کې بیا لږ ډېر ایکسپشنل دغه راځي. The if class usually come first but it can come after the main class as well. تاسو ته ما وي چې if class عام طور مخکې راځي د main class نه خو دا د main class نه مخکې هم راتلی وروسته هم راتلی شي. sorry if I hear any news I will phone you دا په دې کې اوس د if class مخکې راغلی دی نو دا وروسته هم راتلی شي لکه په دې دا کې موږ I will phone you if I hear my news دا یو شی دی لکه دې کې څه بنیادي چینج نشته اگې پیچھے دراتلی شي. we can use first conditional and offer and suggestion as well. منګه first conditional چې دی دا منګه د offer دپاره یا د suggestion دپاره تجویز دپاره هم استعمالو په انګریزي کې. if you need a ticket I can get you one کو چې تا ته د ټیکټ ضرورت وي نو زه تا لپاره یو اخیستی شم. دا اوس یو کس ته افر کې لکه پیشکش ورته کې. if you go on like this you will make yourself ill کو چې ته داسې روانې دا تجویز دی چې داسې سستۍ باندې ته روانې ته به ولې ځان بیمار کړې دا یو تجویز دی. دا هم زموږ سره موږ دا سجیشن دا شو سجیشن. بیا زموږ سره دی سیکنډ کنډیشنل. it is used to express imaginary or unreal situation in the present or future. سیکنډ کنډیشنل زموږ سره دا دی چې دا موږ ته په unreal چې د سچویشن یا امیجنری سچویشن په پرزنټ کې یا په پاس کې پیش کوي. یو کار په
پریزنټ کې په پاس کې د هغې د کېدو امکانات بالکل نیل وي، ډېر کم وي. یو تصوراتي حالت دغه هم ته پیش کوي، سچویشن هم ته پیش کوي. نو لکه مثلا دې چې کوم سټرکچر دی هغه هم سردار دی. په ایف کلاس کې به پاس سمپل راځي او په مین کلاس کې به اوډ راځي، د هغې سره کوډ هم راتلی شي او د هغې سره مایټ هم راتلی شي او دې سره بیا ساتئ پس فارم اف د ورب به پکې لګي. If I own $1 million, I would travel the whole world. دا اوس ګوره کو چې وایي ما $1,000,000 وګټلې یا زه ګټمه نو بیا اوس زه د تمامې دنیا څه کامه سیل کامه. نو this is very دې چې کوم پاسبلیټي ده هغه ډېره کمه ده. لکه د یو تصوراتي امیجنري دغه دی لکه حالت مونږ ته ښیي. If I won the lottery کو چېرې ما لاټري وګټله I would buy a new car. زه به یو نوی کار علمه. نو ما لاټري نه ده ګټلی که نه، ما کار هم نه دی اخیستی. نو دا یو تصوراتي خبره ده. If I went to London I would speak English fluently. کو چېرې زه لندن ته لاړم یا زه لندن ته تللی وې نو ما به ډېر زبردست انګلیش وې. نو دا هم یو امیجنري چونکې دا کار نه دی شوی، زه نه یم تللی. We can use would in the if class when we make a request. عام طور په if class کې would نه استعمالیږي او مونږ would استعمالولی شو کله چې مونږ ریکویسټ کوو په کنډیشنل سنټنس کې. نو مونږ would بیا په if class کې استعمالولی شو. لکه if you would like comes this way the doctor will see you now. دا ریکویسټ دی. لکه یو کس ته چېرې په دې لار باندې داسې رالي نو ډاکټر به تا چیک کړي. دا ریکویسټ لپاره استعمال شوه. We can also use the past continuous in the if class. په if class کې موږ past continuous هم استعمالولی شو. لکه was او were هم استعمالولی شو. لکه if Akram was playing his stereo it wouldn't be so quiet in here. کو چې اکرم خپل دغه ستیریو سیسټم غږولی نو بیا به دلته څوک چې دی دلته به څوک بیا دلته به بیا داسې خاموشي نه وه چونکې هغه یې نه غږوي لکه تصوراتي خبرې ده. لهذا څه مسله نشته. We can use were instead of was in the if class پر wish. کله چې موږ د یو غټ څیز خواهش کوو چې یاره که زه دا وې زه دا وې که نه او د هغې کېدم ممکن نه وي. هسې موږ وایو چې یاره موږ زه د پاکستان وزیر اعظم وې نو ما به دا کار کړی و. نو دا ستا دپاره وزیر اعظم جوړېدل دا ډېر ګرانه ده، ډېر ناممکنه خبره ده. دغه شان بیا هغې لپاره موږ ور استعمالوو. لکه if we had if I were you لکه یا موږ وایو که نه زه چې ستا په ځای وې I would ask a lawyer for some advice. نو ما به د وکیل ته چې دی د اډوایس دپاره وینا کړې وه. نو if I were you دلته بیا ساتئ دلته په کار واز دی په دې کې خواهش دی نو تاسو بیا ساتئ دلته به واز نه لګوئ دلته به د آی سره ور لګوئ. We can also use could or might in the main class. او په دې main class کې مونږه would هم استعمالو could هم استعمالو او might هم استعمالولی شو. If we had a calculator we could work this out a lot quicker. چې زموږ سره کلکولیټر وی نو موږ به دا کار ډېر زر کړی و خو چونکې نشته نو موږ دا کار ونه کړی شو. If Aisha worked harder کو عایشې محنت کړی وی یا کولی she might pass the exam نو هغې به د exam پاس کړی و چونکې محنت نه دی کړی لهذا exam یې کې پیل شوې ده. دا زموږ سره بیا third conditional دی. It is used to express impossible, unreal and imaginary situation in the past. په past کې دا یو خواهش دپاره استعمالیږي. په past کې چې فرض کا یو غیر حقیقي او تصوراتي حالت دپاره دا استعمالیږي چې د هغې موږ تصور خالي کوو چې یاره دا کار داسې شوی وی نو داسې به شوی وه نو دا په هغې لپاره استعمالیږي. امپاسبل دغه دپاره سچویشن دپاره. سټرکچر چې دی دا زموږ سره چې دی په ایف کلاس کې پاس پرفیکټ به لګي یا ساتئ او په مین کلاس کې به ووډ هیو راتلی شي کوډ هیو راتلی شي مایډ هیو راتلی شي او په دې کې به تھرډ فارم اف د ورب لګي. دا د هغه سټرکچر دی دا به یې روینا د تھرډ کنډیشنل. example if Akram had gone earlier he would have had better weather. دا اوس خواهش دی چې اکرم وی مخکې تلی وی نو د لپاره به موسم ډېر زیات ښه نو دی مخکې نه دی تلی. دا اوس دی چې دی دا
حالت ممکن نه دی. If you had not made that mistake, you would have passed your test. کو چې تا دا مسټیک نه کړی تا خپل اگزام پاس کړو. چونکې اوس لکه د مسټیک کړی دی هغه کار شوی دی اگزام ورکړی شوی دی پیل شوی دی واس یو اظهار کوي چې یاره کوتې پس کا دا مسټیک د نه کړی. لکه اکثر مونږ وایو کنه چې تا پلانکې دا کار تا نه کړی تا پلانکې ته نه تللی دا کار بنو شوی نو خبره خو تلي کنه خو ته نشي دا کولی لکه انډو کولی نشي. We can also use could have and might have in the main class. موږ په main class کې څنګه چې ما وی could have او might have هم استعمالولی شو. If I had my phone yesterday, زما سره پرون دا خپل فون وې I could have contacted you. ما ورسره سره کانټیکټ کړی. If we had stopped, دلته if مې ورکړی دی جی ولته if پکار دی. If we had stopped to buy a paper, we might have missed the train. کو چېرې موږ پیپر اخلو نیوز پیپر اغستې په لار کې اغستې نو موږ نه به بیا چې دی ټرین څه شو ټرین به زموږ نه بیا تلو مس کوو به موږ. بل زموږ سره دی مس کنډیشنل. It is made of mixing of different conditionals. The most common is to mix the third and second to create a present result of a past condition. عام طور مکس کنډیشنل چې دی دا دوه کنډیشنل چې موږ مکس کو یو ځای کو دا دغې نه جوړېږي او زیات طور دغه چې دی زموږ سره چې دی دا جوړېږي د تھرډ کنډیشنل دا او د سیکنډ کنډیشنل دا اکثر دا موږ دغه یو ځای کوو اصل لپاره دا کوو چې موږ د پاست کنډیشن پریزنټ چې دی ریزلټ حاصل کو. If I hadn't moved to UK, I wouldn't speak English. کنه کو چېرې فرض کوئ زه انګلینډ ته نه وی تللی نو ما به انګلیشو صحیح بیا نشو ویلی. If you has listened to me کو چېرې تا زما خبره اورېدلی وی we wouldn't be lost نو موږ به ورک شوي نو. If you had come to the meeting کو چېرې ته راغلی وی میټینګ ته راغلی وی نو you would know all the information about the project تا به د پروجیکټ متعلق تمام انفارمیشن تا ته به معلوماتو. These sentences express that if something had been different in the past, something would be different now in the present. دې سنټنس مطلب دا دی چې په پاس کې په ماضي کې یو کار داسې شوی وی د هغې رزلټ په پرزنټ کې داسې و. دا یو ایکسرسایز دی په دې کې به موږ دا معلوموو چې یاره په هر سنټنس کې د ورک کم فارم لګي او د کنډیشنل کم کنډیشنل دی د هغې سره کم فارم لګي نو دا به موږ چې دی تاسو دا سنټنس ټول په غور سره ولولئ او بیا ځان ته په یو کاغذ هم ولیکئ او چې دی په خپله لمبې د حل کېدو کوشش وکئ. هغې نه وروستو بیا تاسو ویډیو مخې ته بوځئ نو تاسو ته به د دې هغه سلوشن میلاو شي. دا زموږ سره دې سلوشن دی. If it rains tomorrow, I will bring my umbrella. په دې کې به will bring لګي چونکې دا فرست کنډیشنل دی. په دې کې هم سمپل دغه دی پرزنټ دی او په دې کې دا زموږ سره فرست کنډیشنل دی. په دې کې فیوچر دغه دی سمپل دی. If she studied harder, she would pass the exam. دا سیکنډ کنډیشنل دی. If I won the lottery, I would travel the world. سیکنډ کنډیشنل. If I won the lottery, I would travel the world. If you had arrived earlier, we could have gone to the concert. Third conditional. If they invite me, I will attend the party. First conditional. If we see a shooting star, we can make a wish. First conditional. If you put your finger in the fire, it burns. Zero conditional. If you need any help, just let me know. First conditional. If he were here, we would understand the situation. Second conditional. دا زموږ سره ایکسرسایز و تاسو به ځان په دې باندې پوه کړئ. زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم ډېره زیاته مننه تاسو زما دا ویډیو وکتو او زه امید لرم چې تاسو به زموږ دا چینل چې دی دا به سبسکرایب کوئ موږ له به ښه تجاویز راکوئ او موږ به کوشش کوو چې ستاسو لپاره په مستقبل کې نور ویډیوز جوړ کړو او تاسو ته پیش کړو
ډېر زیاته مننه. د خپل ځان خیال ساتئ. الله حافظ.